أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی سو چات جی پی ټي د کی ورډز لپاره استعمال کړو. نو اول راځئ چې دا زده کړو دا کی ورډز څه شي دي. کی ورډز هغه دي لکه کله چې موږ یوټیوب ته خپله ویډیو راپلوډ کوو. د هغه د ویډیو د اپلوډ کولو په وخت کې هلته د کی ورډز اپشن راځي. دا کی ورډز هغه دي نو که چیرې تاسې یوټیوب ته لاړ شئ، تاسې یوه ویډیو جوړه کړې دي اکسل ده، نو هماغه ټایټل چې ولیکئ د خپلې ویډیو یوټیوب کې د تا ویډیو اول نه راځي، نو د نورو خلکو راځي، ځکه چې هغوی دغه کی ورډز سره اضافه کړی. نو که چیرې ته خپله ویډیو ته چې اپلوډ کوې هغه چې کې د اپلوډولو په وخت کې کی ورډز اضافه کړې، نو مثالا تا ویډیو د اکسل په باره کې ده، نو هر څوک چې د اکسل سرچ وکړي د تا ویډیو به اول ورته راسي، ځکه چې تا کی ورډز اضافه کړي دي. نو بیا دغه که چیرې ته خپلې ویډیو ته کی ورډز ور اضافه کړې، نو د تا ویډیو به ویو زیات اخلي، زر به خلکو ته پیدا کیږي. لکه داسې مثال ورکوي چې خپله ویډیو ته تا لاس ټایټلونه درکړي، لکه یوه کی ورډز اضافه نه کړي، لکه مثالا ام اس اکسل ټوټوریال، نو که دا سرچ کړي د تا ویډیو ورته راغله، دا سو 0% سو لا کم لا ډېرې. نو که چیرې ته کی ورډز اضافه کړې، که چیرې اکسل ټوټوریال هم سرچ نه کړي، یعنې سرچ کې انزرټ مینو، نو د تا ویډیو به ورته پاپ سي. کنډیشنل فارمټینګ هم مینو، ویو ریویو همداسې نور. نو که چیرې خپله ویډیو څه غواړئ د خلکو چې سرچ وکړي د هر چي په باره کې چې تا ویډیو وي، اول د تا ویډیو ورته راسي، زر پې کلیک وکړي تا ویو زیات سبسکرایبرز زیاتوي، نو ته به یوټیوب د اپلوډولو په وخت کې ویډیو چې اپلوډوې نو ته به کی ورډز ور اضافه کوې. نو راځئ چې اوس عملي کار وکړو. نو فکر وکړئ چې تاسې یوه ویډیو د یوټیوب لپاره جوړه کړې ده، نو تاسې غواړئ هغې ته کی ورډز ور اډ کړئ. نو تاسې نه پوهېږئ چې څه خلته که فکر هم کوئ نو تاسو ته به 2 3 4 دانې درځي. نو موږ چات جی پی ټي کولی سو د کی ورډز لپاره استعمال کړو چې تر څو خلک د موږ ویډیو زر پیدا کړي. نو موږ یو ویډیو جوړه کړې ده د مایکروسافټ اکسل په باره کې. نو زه به راځم دلته به چات جی پی ټي کې لیکم create generate یا create top 10 keywords. د تاسې هر څه په کار وي په دغه بیا نمبر کې لیکلی چې لکه 20 په کار وي 10 په کار وي. keywords for a video بیا تاسو کولی چې لکه مثالا یوټیوب video that's about MS یا مایکروسافټ اکسل انټر چې وښو، نو وګوره موږ ته لاس کی ورډز یې راکړل، ځکه چې موږ په دغه ځای کې ګوره څو دانې شول، لاس دانې په دغه ځای کې موږ لاس ورته لیکلي ول، په دغه ځای کې موږ په لاس، نو موږ ته یې لاس دانې راکړل. ګوره اکسل ټوټوریال، نو که چېرې دا خلک سرچ کړي د موږ ویډیو به اول ورته راپاپ سي، که چېرې موږ دا کی ورډز جي کې ور اضافه کړي یا ټاګ. دوم اکسل ټیپس اینډ ټریکس، که چېرې دا په څوک یوټیوب په سرچ کې ولیکي نو تا ویډیو به اول ورته راسي. نو هر کله چې تاسې یوټیوب کې وګورئ، تاسې یوه ویډیو سرچ کړئ چې په خپل چانل کې م جوړه کړې ده، هماغه ټاپک هم چې ورکړئ نو د تاسې ویډیو اول نه راځي، د نورو خلکو راځي، ځکه چې هغه نورو خلکو دغه کی ورډز یې ور اضافه کړي دي. نو که چېرې ته غواړې خپله ویډیو چې دا څوک سرچ کړي د تا اول ویډیو ورته راسي، نو ته به راځې په دج کې به
یوټیوب کې به کیورډز اضافه کوي. نو که چېرې تا کیورډز په کار دی نو ته به چاټ جي پي ټي نه پوښتنه کوې. یا لکه مثال یې موږ نور په کار دی لاس هغه ځای کې خو ډېر کولی شئ ور اډ کړئ. لکه مثال ورته ووایه 10 مور یعنې لاس نور انټر چې وکړو نو موږ ته به لاس دانې نور راکړي. وګوره لاس دانې نور راکړل. بیا کولی شئ لکه مثالا تاسو د نورو بخشو وي د مایکروسافټ ورډ وي اکسل وي یا د ویډیو سي لکه مثالا create some for ABC learning video. انټر چې وکړو نو موږ ټول ټاپک هم چینج کړو نو موږ ته به اوس د ABC راکړي. نو موږ زده کړه چې څنګه موږ کولی شو له چاټ جي پي ټي نه مرسته وغواړو یا موږ چاټ جي پي ټي له موږ سره مرسته وکړي چېرې موږ کیورډز ته ضرورت وي. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او پیدا واخلي. او که چېرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه سي. والسلام.